الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو د لمانځه څه بیان کړی و چې 4 رکعتونه لمونځ یو څوک ادا کړي، اخره ناسته کې کښیني، التحیات به وایي، اللهم ربنا به هم ورسره وایي. پر 4م رکعت باندې د ده لمونځ خلاصیږي، سلام به ګرځي. څو مسلې باید په یاد وساتل سي. اوله مسله دا، که چیرې امام لمونځ ورکاوه نو امام به د ماښام، ماخستن او سهار په لمونځو کې قرأت په زوره وایي، مقتدی به غوږ ورته نیسي او دغه په زوره قرأت ویل پر امام باندې واجب دي. که سهوا یې په کراره ووایه، سجده د سهوی به کوي. او همدا ډول د ماپښین او د مازدیګر په لمونځو کې کرار قرأت ویل واجب دي او امام ته اجازه نسته چې په زوره قرأت ووایي. که دغه واجب پرېښوي، سهوا سجده د سهوی باندې لازمه ده. او که سړي یوازې لمونځ کاوه، دغه د ماښام، ماخستن او سهار لمونځ دا په زوره هم قرأت ویلی سي، کرار هم ویلی سي. امام به یې کرار نه وایي، خو که یوازې لمونځ کاوه، کرار یې هم ویلی سي، په زور یې هم ویلی سي. خو کتابو لیکلي دي وایي ښه دا ده چې په زور یې ووایي، دا منفرد سړی هم په زور ووایي. یوه دا مسله. دویمه مسله دا ده، که لمونځ 2 رکعتیز و نو د لمانځه کوونکي دپاره اخره ناسته دا 2م رکعت باندې پوره کېږي. پر 2م رکعت به تحیات ووایي، اللهم صل، اللهم بارک به ووایي، اللهم ربنا به ووایي. او که لمونځ 4 رکعتیز و نو پر د اوله ناسته به التحیات تر عبدو و رسولو پورې ووایي او په اخیره ناسته کې به التحیات تر پایه ووایي. په دې اوله ناسته کې به التحیات تر عبدو و رسولو وروسته نه وایي. او که لمونځ 3 رکعتیز و لکه د ماښام ته، به پر 2م رکعت التحیات تر عبدو و رسولو پورې ووایي. 3م رکعت چې ووایه، 3م رکعت چې وکړي، پر 3م رکعت به تر پایه کښیني. بله مسله دا ده چې د اوله ناسته په 3 رکعتیز لمانځه کې یا په 4 رکعتیز لمانځه کې دا واجب ده. که چیرې د سړي پام نه و، 3م رکعت ته ولاړ سو، چې دا ولاړ سو دستي ور په یاد سوه چې اوه دا خو ستا اوله ناسته ده. نو که یې چیرې دی ولاړې ته نږدې و، بس پروا نه کوي، د هغه ناسته دې پاته سي، پسې ولاړ دې سي، 3م رکعت یې وکړي، پر 3م رکعت هم نه کښېني، پر 4م رکعت یې کښېني، سجده د سهوي دې وکړي. سجده د سهوي دا ده چې التحیات یې تر عبدو و رسولو پورې وویل، نو یو طرف ته دې سلام وګرځي، بیا دې 2 سجدې وکړي، بیا دې التحیات د سره را شروع کړي، تر اللهم ربنا دې ووایي، دواړو طرفو ته دې سلام وګرځي. او که چیرې داسې و چې دا سړی ولاړې ته نه و نږدې، چې دا مازې حرکت یې را وکړي، بس ور په یاد سوه، برته دې پسې کښېني، ناست ته نږدې و، پسې کښېني، التحیات دې ووایي، بیا دې ولاړ سي، تر عبدو رسولو پورې دې التحیات ووایي. او دا مسله مخکې ویلې وه، که نفل یې کول نو بیا پر د اوله ناسته باندې التحیات در پایه وایي. او که په اخر رناسته کې پام نه و، 5م رکعت ته ولاړ سو، ګوره اخره ناسته فرض ده. که پام نه و، 5م رکعت ته ولاړ سو، بیرته ور په یاد سوه، راودې ګرځېږي. که څم درېدلی، که څم الحمدلله ویلي، که څم سورت ویلي، راودې ګرځېږي، ورته دې کښېني. که یې رکوع کړې، لا دې هم به ورته راوګرځېږي.
او که چیرې 5 رکعت سجده یې لا کړې وه باره ور په یاد سوه نو بیا دې نه راګرځي هغه 5 رکعت یې وکړي یو دې بل رکعت ور ضم کړي چې 6 رکعته سي نو بیا دې په آخر کې سلام وګرځي دغه لمونځ نو نفل سو دا 6 رکعته لمونځ د سره بیرته راوګرځي او که پر اخره ناست یعنی پر 4 رکعت یا پر 2 رکعت چې اخره ناست دی د 2 رکعتیز لمونځ پر 2 رکعت د 4 رکعتیز لمونځ پر 4 رکعت کښېنست یو څه پام یې نه ولاړ سو هم دې برته راوګرځېږي خو که یې دغه ولاړ سوي رکعت دپاره سجده کړې وه یو رکعت بل ورځم کې سجده د سهوي دې وکړي لمونځ یې بیا صحیح دي او که نه و کښېنستلی ولاړ سو 5 رکعت یې پسې وکړي 6 دې پسې وګرځي نو دا 6 رکعته یې نفل سول لمونځ به بېرته راوګرځي که پر اخره ناست یو څه کښېنستلی و نو بیا 2 رکعته نفل ګرځېږي او 4 رکعته فرض یې په خپل ځان کې صحیح سو او بله خبره دا ده چې د فرضي لمونځو رکعتونه خو معلوم دي نفلي لمونځ که سړی په نورو وختو کې کوي د ورځې 2 رکعته او 4 رکعته په یوه نیت کولی سي بالا نه خو د شپې 6 رکعته هم په یوه نیت کولی سي 8 رکعته هم په یوه نیت باندې کولی سي او بله مسله دا ده که چیرې یو څوک په امام پسې ولاړ وي او یو څه سهوه ځینې وسي پر ده باندې څه شی نسته او که چیرې څوک په امام پسې ولاړ الحمدلله به نه وایي سورت به نه وایي په اخرو رکعتو کې به څه شی نه وایي او که یې یوازې لمونځ کاوه نو بیا به ټول شیان وایي دا هغه د لمانځه طریقه سوه چې تحیات یې خلاصه کړل اللهم ربنا یې وویل نو یو وار به رسته طرف ته سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا په دې رسته طرف کې به د ملائکو نیت وکړي کوم خلک چې و د هغه نیت به وکړي او که په رسته طرف امام و د امام نیت به وکړي بیا به چپه طرف ته د هغې سلام وګرځي لمونځ اخلاص دا د لمانځه طریقه سوه اوس نو رالو دې خبرې ته چې د سهار لمونځ 4 رکعته دي 2 رکعته فرض دي 2 رکعته سنت دي سنت یوازې کېږي او فرض په جماعت باندې کېږي ښه دا ده چې یو څوک وختي جماعت ته ولاړ سي 2 رکعته سنت وکړي در جماعت مخکې خو که داسې وخت مشته رالی چې امام پر جماعت ولاړ و د سنت نه و کړي د سهار سنت نو وبګوري که چیرې امام پر اول رکعت باندې ولاړ و نو د مسجد په دروازه کې یا په برنډه کې د 2 رکعته سنت وکړي پروا نه کړي یو رکعت ځینې تېر سي یو به ورسره ونیسي او که امام پر 2 رکعت و دی پوهېدي چې زما څخه که زه سنت کوم جماعت راسه تېرېږي نو سنت دې پرېږدي را دې سي د امام سره د جماعت وکړي او هغه سنت دې بیا وروسته نه کړي او د ماپښین لمونځ بیا 10 رکعته دي اول 4 رکعته سنت کېږي بیا 4 رکعته فرض وروسته بیا 2 رکعته سنت کېږي خو که چیرې امام پر جماعت ولاړ و تا سنت نه وه کړي سنت پرېږده وروسته یې بیا وکړه وروسته نو هم اول 2 رکعته سنت وکړه بیا 4 رکعته سنت وکړه او د مازدیګر لمونځ 4 رکعته فرض دی خو سنت زوائد که څوک کوي هم ښه خبره ده د مازدیګر تر لمانځه مخکې 4 رکعته په 2 سلامه د ماښام لمونځ 5 رکعته دي 3 رکعته فرض دي او 2 رکعته یې سنت دي او ماښام لمونځ چې وسو باید فورا دسي د لمانځه کولو هڅه وسي او د ماخستن لمونځ 9 رکعته دي اول 4 رکعته فرض دي بیا 2 رکعته سنت دي ورپسې 3 رکعته وتر هغه واجب دي او که چیرې د چا څخه کوم لمونځ قضا سي نو په کار دا ده چې دا ځینې قضا سو په یاد سو یا عذر لري سو فورا دې لمونځ راوګرځي
او که چیرې راتلونکی وخت ور باندې رالی نو د ده هغه د راتلونکي وخت لمونځ تر هغو نسی کېږي چې دا لمونځ ادا نه کړي. البته که هیر سو بیا صحیح دي، یا وخت تنګ و هغه لمونځ نه قضا کېدی صحیح دي، او یا قضایي لمونځونه د عذر په وجه شپږ سوه هم بیا که وختي لمونځ وکړي او که دا قضایي لمونځ وکړي فرق نه لري، او که تر شپږ لمونځو کم وه دا وختي لمونځونه یې نه صحیح کېږي تر څو چې قضایي لمونځونه یې نه یې راګرځولي. تر دې ځایه پورې د لمانځه ځینې ضروري مسایل شوې. تر دې مخ په وړاندې به ځو د سفر لمونځ دی، د مریض لمونځ دی، د جمعې لمونځ دی، د اخترو لمونځونه دي. د هغه په اړه به هم انشاءالله په یو درس کې سو که په دوو کې سو بیا به ځو مخ په وړاندې د روژې او د زکات او د حج مسائلو ته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.